الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے د ایمان خاوندانو تاسو د الله جل شانه یریږئ او تاسو د رښتینو خلکو ملګري شئ. په دې آیات کې الله جل شانه د تقوا هغه چل ښایي چې په یو انسان کې به تقوا څنګه راځي، یو انسان به تقوادار څنګه جوړېږي. عزتمند تقوا یو ډیر لوی صفت دی. تقوادار انسان الله جل شانه ته محبوب دی. ځکه عزتمند په کوم ځای کې چې تقوا راشي، د الله جل شانه نه یره راشي، نو دغه زړه بیا ګناه طرف ته نه مایل کېږي. او کله چې یو زړه ګناه طرف ته نه مایل کېږي، ګناه نه کوي، د الله جل شانه نافرماني نه کوي، نو داسې انسان الله جل شانه ته محبوب شي او بیا داسې انسان د جنت مستحق وګرځي. عزتمند تقوا به یو انسان کې څنګه راځي، تقوا به څنګه پیدا کېږي؟ نو الله جل شانه په دې آیات کې فرمایي وکونوا مع الصادقین، چې تاسو د رښتینو خلکو ملګري شئ، د نیکانو، د صالحینو، د مؤمنانو خلکو ملګري شئ، د هغوی خبره ومنئ، د هغوی مجلس اختیار کړئ او د هغوی لمنې ونیسئ. تاسو کې به تقوا راځي.